لہذا دا د اختر شپه دا ډېر قدردانه شپه ده. دغه شپه ما او ته کم از کم د خپل وس مطابق په عبادت باندې تېر کړو. ما درته وویل نبي علیه السلام وایي چا چې د اختر شپه رونه کړل په عبادت باندې د الله سه اجر غوښتونکی و، الله جل جلاله به د قیامت په ورځ د ده زړه نم وژني. په کومه ورځ چې د انسانانو زړونه مړه کېږي، د ډېر خوف ما درته وویل د ډېر خوف د ډېر وحشت څخه د انسانانو زړونه مړه کېږي. نبي علیه السلام فرمایي که چیرې چا د اختر شپه رونه کړل، الله تبارک وتعالی به د ده زړه د قیامت په ورځ باندې چې د انسانانو زړه مړه کېږي د ده زړه به نه وي مړ. کوم وخت چې د ده ساه خېږي، اسرائیل د ده وسط ته ولاړې، دی به ډېر مطمئن وي، د قبر د عذاب څخه به مطمئن وي. په دغه یوه شپه باندې زموږ ته دغه شپه موږ ته په چی شپه باندې تېروو. ته لږ سوچ وکړه چې دا د اختر اعلان اوس او دا انسانان راووس چې دا ټوله میاشته په عبادت تېره کړې وه لکه د قید څه چې خلاص بار سروز هم دی کوي، لهو لعب هم دی کوي، ډولونه هم دی راولي، امام ته ځي او پلان فلان. موږ وایو چې په اسلام کې د هر شي د خپل ضرورت مطابق اجازه شته، ممانعت نشته. ولاړ شه بازار ته ولاړ شه شاپینګ وکړه، دا هغه هم ستا دپاره ثواب دی. ته د اختر د عظمت په خاطر شاپینګ کوې ویې که ثواب دی، لیکن د کنټروله ولې وځې حرام ولیکه. سروزونه په دې میاشت مبارکه کې چې هغه اوس هم لیلة الجایزه شپه ده، تا بیا موټر کې دې ته ګانې ته اواز ورکړي دا ټول بازار یې اوري، یا دې باقاعده خدای نخواسته دلته بازار ته وټرلو مخ ته دې ډول هم راوستلی. داسې مونه مه کوئ. بعض کسان خو دغه شپې په امام کې تېرې، ټوله شپه په امام کې. ای د الله بنده تو خو لږ د الله سره عهد وکړه چې خدایه ما ته تا د ټولې میاشتې د عبادت توفیق راکړي، ما ستاسو مغفرت وغوښتي انشاءالله زه تا بخښلی یم، ما ستاسو رحمت وغوښتي تا د خپلو رحمتو لاندې راوستلی یم، ما ستاسو د جهنم څخه د ازادۍ خواست وکړي، تا زه انشاءالله ازاد کړی یم، زما ربه زما پر تا یقین دی. اوس بیا بېرته رالې د خپل نبي صلی الله علیه وسلم په شکل باندې ځان نسې جوړولی، فورا دې بیا بلیډ راتېر کړي پر دا مخ باندې. ته لږ سوچ وکړه، دا علما د هېچا دښمنان نه دي، هېچا توهین نه کوي. زه صرف دا درته وایم چې ته د خپل نبي و مخې ته د قیامت په ورځ ولاړ وې، تا ته څنګه خوند درکوي؟ او موږ مخکې وویل چې کوم انسان په کوم حالت کې مړ شو په هغه حالت کې به راپورته کېږي. تا ته په دغه شکل کې د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم د شفاعت لپاره چې ته په کتار کې ولاړ وې، دا تا ته خوند درکوي؟ 1,40,000 انبیا دي، ته هغه تاریخ وګوره، هغوی دا شکل د رقم جوړ کړي. صحابه کرام تیر شول، د مځکې پر سر الله ته نږدې هستۍ تېرې شوې، علما د تصوف شیخان او نور بزرګان تیر شوي دي. په هغه ټولو بزرګان کې ته دا وکړه چې د هغه بزرګانو شکل دا رقم لکه زه چې اوس جوړوم. که زه د دنیا د یو فاسق یا د دنیا د یو ډم په شکل کې ځان جوړوم، نو دا خو زما خپل بدبختي ده. زه خو باید مسلمان ته د مسلمان په شکل کې ځان معرفي کړم. موږ د ځوانانو ته خواست کوو چې دا مبارکه شپه ده، دا په حمامو کې مه تېروئ. الله ته در ټولو بد ځایونه حمام دی، الله ته در ټولو نږدې ځایونه مسجد دی. موږ دا نه وایو چې دا ټوله شپه په مسجد کې تېره کړم. که چیرې تېره کړې دا ستا د اخرت دپاره غټ شی دی. دنیا تېره ده، دنیا تېره ده، دا ژوند تېرېږي. پروش کال دا وخت په یاد اوس دا بیا هغه شپه راغله. ته ګسه په دې پوه شوې چې یو مکمل کال تېر، ته په دې پوه شوې چې یو کال تېر شو، دا رقم دا زندګي تېرېږي. نو دغه زندګي چې څومره د آخرت دپاره کښت موږ کوو، نبي علیه السلام فرمایي الدنیا مزرع الاخره، دنیا د آخرت کښت دی. د دې دپاره چې څونه ما او تا کوشش کوو باید وکړو، د دې نتیجه به ما او تا ته په آخرت کې بیا په لاس راځي. نو دا مبارکه شپه ده، کوشش خو دا باید موږ وکړو چې د ماخستن لمونځ خامخا په جماعت وکړو، د سهار لمونځ په جماعت وکړو، په مابینځ کې کوم لږ عبادت په واس پراو وکړو. او که چیرې ضرورت د کور پاته و یا خپل ضرورت سامان دې پاته و، شاپینګ شان دې پاته و، ویې که هېڅ حرج نشته په دې، لیکن د شریعت تر حدودو مه وځه. دا مبارکه شپه